چې مې تر څنګ پاتې شي غم مې له اوږو کوز کړي یو څو یاران به چېرته څنګه په روپۍ واخلي حد دی دښمن څه فکر کوي ته و موږ به تل خاموش یو دښمن څه فکر کوي ته و موږ به تل خاموش یو ولې په موږ پسې د ده غوندې لاسونه څوک څه وایي څوک څه وایي خو هر څه راته وایي بند کړي مې په ګوتو نه غوږونه دي ښکلې زنکدن ووې خدای ته به څه وایم مات کړي مې د ډېرو خلکو زړونه دي روان نه دي مسرور صاحب چې بېوسي څه وي اذیت څه وي خو دغه شان وي بېوسي څه وي بېوسي څه وي اذیت څه وي خو دغه شان وي میسج مې کړی دی کال کېږي چې ځواب نشته سلامونه نیکې هیلې احترامات مینه او ادب مې ومنئ خوښ یم چې له تاسو سره د خوستوال ادبي پاڼه کې قرار لرم واقعا زیات خوشحاله شوم الله مو آباد لره مینه مو جنتي شه چې له خوست څخه راغلی زحمت مو وکړ او ماته مو وخت راکړ قربان مو شم مینه مو جنتي شه غزل دی چې حاجت راته د هیچ چا د دوا او دعا نشته حاجت راته د هیچ چا د دوا او دعا نشته د چا د کوڅې خاورې مې خوړلې دي مولا یو څوک چې پرې یو څه موده ونه وینم ښه کېږم نو ځکه مې دا سرې سترګې ګنډلې دي مولا ډېر ښه ده لګیا یم پرې د تللي کس څهره انځوروم له زخم نه مې وینې راوتلې دي مولا ډېر زبردست د چا د مخیښې وروسته مې کېښودې په قبر دا نښې مې په تا باندې سپارلې دي د چا د مخیښې وروسته مې کېښودې په قبر د چا د مخیښې وروسته مې کېښودې په قبر دا نښې مې په تا باندې سپارلې دي مولا او سوری مو د اریوب بنګو لمنې دي مولا سینې مو د بېلتون په تیغ څیرلې دي مولا جوړه شو زما او څار له ما وانخلې بیا بلا سختۍ مو یو په یو ګاللې دي مولا زبردسته یاره چې ځورېږم په اوږه مې ارمانونه دي روان یم ځورېږم په اوږه مې ارمانونه دي روان یم ځورېږم په اوږه مې ارمانونه دي روان یم تعقیب مې د یوه تللي کس پلونه دي روان یم ډېر زبردست او د ښکلې زنکدن ووې خدای ته به څه وایم مات کړي مې د ډېرو خلکو زړونه دي روان یم د ښکلې زنکدن ووې خدای ته به څه وایم مات کړي مې د ډېرو خلکو زړونه دي روان یم بدبخته بدقسمته خوار او زاره لیونیه له شاره پسې سل رنګه غږونه دي روان یم بدبخته بدقسمته خوار او زاره لیونیه له شاره پسې سل رنګه غږونه دي روان یم ډېر ښه څوک څه وایي څوک څه وایي خو هر څه راته وایي بند کړي مې په ګوتو نه غوږونه دي روان زبردست قربان څوک څه وایي څوک څه وایي خو هر څه راته وایي بند کړي مې په ګوتو نه غوږونه دي روان یم اوږده شپه وه او کړی مې بې حده انتظار دی په سترګو کې مې هغسې خوبونه دي روان او زما او څاره مه ژاړه واپس به درته راشم که نن راپسې شاته الزامونه دي روان یم زبردست یو څار صاحب وړاندې شو قربان غزل دی چې مسرور صاحب شپه او ورځ ژاړو مګر شکر په دې حال باسو چې ستا په رقم ته مو مات کړي د چا زړونه نه دي شپه او ورځ ژاړو مګر شکر په دې حال باسو چې ستا په رقم ته مو مات کړي د چا زړونه نه دي دښمن څه فکر کوي ته و موږ به تل خاموش یو دښمن څه فکر کوي ته و موږ به تل خاموش یو ولې په موږ پسې د ده غوندې لاسونه نه دي خدای خبر ولې خاموشي هیڅ چا اختیار نه کړه زموږ ملا بد دی او یا دا اذانونه حد دې کړی دی وینې ترې وڅڅېدې اوښکې مې له سترګو لاړې مګر زموږ زخمونه خلکو ته زخمونه نه خدای شته او څاره زه د کوم ټپ ته ملهم کېږدم داسې ژور او بې حسابه د ټپونه نه دي هسې دروغ دې وې تا ځکه بهانه وکړله هسې دروغ دې وې تا ځکه بهانه وکړله ها کیسه ژر وکړه چې تا پکې دمه وکړله هسې دروغ دې وې تا ځکه بهانه وکړله ها کیسه ژر وکړه چې تا پکې دمه وکړله
هم یې مین کړم او هم یې ترې جدا کړم خدای هم له ما سره عجیبه فیصله وکړه واخی هم یې مین کړم هم یې مین کړم او هم یې ترې جدا کړم خدای هم له ما سره عجیبه فیصله وکړله رقیب به حتمن زما زخم کې شیندله مالګه وې تا ترې خوند واخیست او تا یې تماشه وکړل ولې دې لا پسې زما زخم ته زور ورکړ ولې دې لا پسې زما زخم ته زور ورکړ ولې دې بیا ورته د وینو اجازه ورکړل زما او څاره عقیده دې تازه شوې ده یا زما او څاره عقیده دې تازه شوې ده یا زه دې ترلاسه کړم نو ځکه دې توبه وکړله چې بېوسي څه وي اذیت څه وي خو دغه شان وي بېوسي څه وي اذیت څه وي خو دغه شان وي میسج مې کړی دی کال کېږي چې ځواب نشته بېوسي څه وي اذیت څه وي خو دغه شان وي میسج مې کړی دی کال کېږي چې ځواب نشته او غمی دې شین وي خو میسج دې راته نه رسیږي له دې نه لوی نو بیا په دې دنیا عذاب نشته قربان غمی دې شین وي خو میسج دې راته نه رسیږي له دې نه لوی نو بیا په دې دنیا عذاب نشته مسرور صاحب دغه دواړه بیتونه د مسافر و شرافت خوستی ته ډالۍ وي غزل دی چې اوس چې مین شوم نو غمونه به ډالۍ واخلم اوس چې مین شوم نو غمونه به ډالۍ واخلم کیدای شي لاس له خپلې ستړې زندګۍ واخلم اوس چې مین شوم نو غمونه به ډالۍ واخلم کیدای شي لاس له خپلې ستړې زندګۍ واخلم چې مې تر څنګ پاتې شي غم مې له اوږو کوز کړي یو څو یاران به چېرته څنګه په روپۍ واخلم چې مې تر څنګ پاتې شي غم مې له اوږو کوز کړي یو څو یاران به چېرته څنګه په روپۍ واخلم د نن سبا یارانو ته دې دا بیت ډالۍ وي چې مې تر څنګ پاتې شي غم مې له اوږو کوز کړي یو څو یاران به چېرته څنګه په روپۍ واخلم ځم چې چاره د تنهایۍ وکړم ښار ته ځمه یو څه به بنګ واخلم یو څه ناڅه ګولی واخلم ځم چې چاره د تنهایۍ وکړم ښار ته ځمه یو څه به بنګ واخلم یو څه ناڅه ګولی واخلم زما هم وس نشته د کوم پر هر علاج وکړم کومو زخمونو ته په پور نورې پټۍ واخلم زما هم وس نشته د کوم پر هر علاج وکړم کومو زخمونو ته په پور نورې پټۍ واخلم ښار دی او څاره پکې څوک د چا غم نه دی وړي ښار دی او څاره پکې څوک د چا غم نه دی وړي زه به کفن تابوت او څو دانې تبۍ واخلم ژوند نو څه دی خو د یو سړي ارمان دی ژوند نو څه دی خو د یو سړي ارمان دی مونږ سخت کړی دی ګنې بلا آسان حقیقت بالکل ژوند نو څه دی خو د یو سړي ارمان دی مونږ سخت کړی دی ګنې بلا آسان دی زه نو څه یم خو د تورو غرو کاروان یم یار نو څه دی خو څارونکی دی څاروان زه نو څه یم خو د تورو غرو کاروان یم یار نو څه دی خو څارونکی دی څاروان دی پر هر څه دی خو د وینو ښکارندوی دی غم نو څه دی خو د تللي کس داستان دی خدای خو خدای دی چې مالک دی د جهانو یار نو څه دی خو له خټو جوړ انسان خدای خو خدای دی چې مالک دی د جهانو یار نو څه دی خو له خټو جوړ انسان او څار څه دی خو ملنګ د یو دیدن دی دیدن څه دی خو یو دید د خپل جانان د لارې سر دی زه له اوسه سرګردانه یم د لارې سر دی زه له اوسه سرګردانه یم تا ته رسېږم خدای خو شته دی که ستومانه یم او موږ له میږیو هم اکثر په بله لار تللي یو څنګه خفه کړم تا زه دومره مهربانه یم موږ له میږیو هم اکثر په بله لار تللي یو څنګه خفه کړم تا زه دومره مهربانه یم له ژوند مې وپوښتل چې ولې دومره سخت وختې ځواب یې راکړ وې ډک له امتحانه یم هیلې مې راوړې چې واپس به بېنوا نه ځمه مګر خبر نه وم چې هغسې ارزانه یم
زبردست. هیلې مې راوړې چې واپس به بې نوا نه ځمه مګر خبر نه وم چې هغسې ارزانه یم زما د ستا پر سر قسم وي لیونی او څاره د بل به هم نه یم تر څو پورې چې ستا نه یم